السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ورور ستاسو ملګری جابر شاه درویش یم. امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به پروګرام دی د ځمکې ستوري خپل استاد محترم نزار محمد نزار صاحب را سره په څنګ کې ناست دي. نن پروګرام کې به مونږ د پښتو ژبې یو ډېر نامتو شاعر کوم چې لوی واړه پیژني او زموږ د نوهار ضلعې سره تعلق لري، د مغلکو کلی اوسیدونکي و، الله دې وبخي، کرامت غمګین چې ډېر ښکلی شاعر او ډېر زبردست شعرونه به وي او داسې شعرونه ویلي دي چې اوسه پورې د خلکو په زړونو کې پراته دي. نو د کرامت غمګین صاحب په حوالې سره به تاسو ته نزار محمد نزار صاحب څه خبرې اترې کوي او څه شعرونه به سره شریک کوي. نو مخکې پروګرام ګورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو مینوالو، مونږ ستاسو مخې ته حاضر یو او جعفر شاه درویش صاحب را سره دی پروګرام کې را سره شریک یو د ځمکې ستوري. نو په دې ننني پروګرام کې په مونږ په یو شاعر باندې یو څو خبرې کول غواړو چې هغه زموږ د دې علاقې دی، زموږ د دې سیمې دی، د نوخار د ضلعې دی. د مغلکو نوم د هغه په وجه باندې هر څوک پیژني. د سیند په غاړه مصري بانډې سره مخ کې او د جانګیرین ترمنځ دا یو کلی دی مغلکي چې هغه د کرامت غمګین په وجه باندې هر څوک پیژني او هغه په خپل شعرونو کې د خپل کلي نوم هم اغشتی دی. لکه زه به د هغې په حواله سره دا شعرونه وړاندې کړم چې لیونې په لار کې ناست یم ستا راتلو ته، لیونې په لار کې ناست یم ستا راتلو ته، خلک لاس په سر راکاږي لیونو ته، او نن سبا مې ستا غمونه مېلمانه دي، د زړه غوښې ورکوم دې مېلمنو ته، او لاس او خپې مې ستا د عشق په رسو بند دي، حاجت نشته باقي نورو زولنو ته، او ملاقات به د غمګین کرامت وشي، ملاقات به د غمګین کرامت وشي که رستو سلګو ته ورشي مغلکو ته. کرامت غمګین لوی واړه پیژني، په دغه غزلې هر فنکار او هر سندرغاړي ویلي دي او شاعري ډیره اسانه ده، مقبوله ده. او الان کې کرامت غمګین یو جټ شاعر او زموږ یاد شي چې په صادر کې به خپل شعرونه کتابونه کاپیانې رانغاړلې وي او روان بو او وی به چې یاره زمون په دې علاقه باندې مشاعرې کول غواړي او دا شعرونه خلکو او مینوالو ته رسول پکار دي. نو هغه دا ارمانو هغه اوس الله دې وبخي وفات شوی دی او په خپله ورسره د هغه شاعري دونه مقبوله ځکه ده چې هغه ورسره یو استاز و، یو فنکار، په خپله بې رباب هم غږولو، په خپله بې اواز هم کولو او خلکو ډېر خوښولو. زمونږ څومره چې لکه بار پېښور علاقې دي یا دې خوا دره دمخیل او دا څومره علاقې چې دي نو هغه به دې ته ډېر تلو او دې خلکو ورسره ډېره مینه وه، د ټولو خلکو ورسره مینه وه. خو د هغه شعرونه چې کوم دي نو په هغې کې یو بیل خوند دی، یو بیله مزه ده او هغه په جټکانه الفاظو کې هغه مثالونه او هغه متلونه مینوالو ته وړاندې کړي دي چې د هغې مثال په طور ارسه چاته موجود دی. لکه یو شعر کې وایي چې تا د ظلم پرینو سورې سورې کو، تا د ظلم پرینو سورې سورې کو، دا مې زړه دی څه لرګی د چمیار نه دی، او خپل مخسم کا چې صفایي نه کې ښکاري، دوکاندار خو ستا د مغ زیموار نه دی، او شپه شوه دم اوس به بېغم خلک ودوي، کرامت غمګین د غم نه وزګار نه دی. نو کرامت غمګین داسې شعرونه او داسې غزلې ویلي دي چې نن سبا یې هم ډېر سندرغاړو ویلي دي او هر محفل پې خشته وي. لکه یو ځای کې وایي چې خندا د لباسي ده اشنا چل به پکې وي، خندا د لباسي ده اشنا چل به پکې وي، او بوڼ که په اور سوځي خو ول به پکې وي. مینوالو تاسو دې شعر ته سوچ وکئ او د دې نه مطلب والی چې هغه په هغه جټکانه مثال سره څومره ښایسته دا شعر راوستی دی او په حقیقت کې هم دغسې ده څنګه چې هغه ویلي دي چې خندا د لباسي ده اشنا چل به پکې وي، او بوڼ که په اور سوځي خو ول به پکې وي،
او په خر کسر شالونه راخواره کې اس بنشي، په خر کسر شالونه راخواره کې اس بنشي، هم لته به درکوي خپل عمل به پکې وي. نو د هغه شاعري داسې خوږه ده چې زه د هغه کم شعر تاسو ته وړاندې کړم. یو ځای کې وایي چې ډېرو سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي چې د سرو شونډو سره ورونه به منې، د سرو شونډو سره ورونه به منې او په خندا کې تندرونه به منې، کرامت غمګینه پلار د غزل نشي، سر د پاسه نور سرونه به منې. نو داسې ډېر شعرونه دي، ډېرې غزلې دي چې هغه زیاتې ویلي شوي دي او تاسو به د هغې نه ښه واقف یې. نو زه د هغه په هکله باندې که ډېرې خبرې وکړم هغه به کمې وي. د هغه شعرونه چې کوم دي نو ډېر مقبول دي، په عوامو په ولس باندې ډېر خشته لګي. نو انشاءالله چې موږ دا کوشش کوو چې ستاسو مخې ته داسې شعرونه راولو، داسې کسان راولو چې هغه اوس موږ سره موجود نه دي، د دې دنیا نه تللي دي. د کرامت غمګین په مزار باندې موږ یو پیره مشاعره هم کړې وه، خو بیا بس زموږ د غفلت په وجه باندې او داسې هغه بیا موږ هغې ته ترجیح ورنه کړه او زموږ په مصري بانډه کې راغه اوس هم چې کوم دی نو خوريونه دلته اوسېږي او موجود دي. په کار ده چې دا پروګرام موږ د هغې په مخ کې کړی وی، به موږ ته هم په دې باندې څه ډېر سره شریک کړي وو، خو نور شعرونه هم ډېر زیات دي، خو لکه اوس د وخت د کمی په وجه پروګرام رانه اوږدېږي. نو انشاءالله که موقع راله بیا به تاسو سره نور شعرونه وړاندې کوو او زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم او ډېره مننه. والسلام. ملګرو، دغه د کرامت غمګین صاحب په حوالې سره الله دې وبخي دغه خبرې اترې مونږ وکړې، دغه شعرونه مونږ تاسو ته ډالۍ کړو او که ژوند وفا وکړه نو په بل پروګرام کې به داسې بل یو نوموړی شاعر د هغه په حوالې سره به تاسو ته خبرې اترې شعرونه شریک کوو. اوس په دې سره مونږ ته راکړي اجازت. ښاد او باد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.